د خبرونو سرټکي د طالبانو درې ورځني اوربند په تړاو غبرګونونه سیاسي شنونکي وایي دغې ډلې اوربند د پاکستان په خوښه کړی. طالبها صلاحیت تصمیم گیری را ندارند و به اختیار خود نیستند آنها. د اختر ورځو کې د امنیت د ټینګښت ډاډ کورنیو چارو وزارت وایي په همدې موخه یې بشپړ چمتووالی نیولی. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در سراسر افغانستان بر تأمین امنیت روزهای عید آماده هستند. د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو باندې ټینګار اړونده ادارې له هیوادوالو غواړي اختر کې د کرونا مخنیوي په موخه دغه سپارښتنې جدي مراعات کړي. تمام مسلمان ها در نماز عید با داشتن ماسک اشتراک بکنند. او د اسرائیل او فلسطین د ناندریو دوام. سلامونه ماښام مو په خیر. 9 بجې شوې. پښتو خبري ټولګه ګورئ. اوس هم پوره خبرونه. زه رحمت الله نوري. سیاسي شنونکي وایي وسلوال طالبان خپلواکه نه دي او اعلان شوی درې ورځنی اوربند دغې ډلې ته د پاکستان پوځ یوه ډالۍ ده. دوی د طالبانو وروستی دریځ ننګولی چې د کوچني اختر درې ورځني اوربند له پای ته رسیدو سره سم یې د جګړې خبر ورکړی دی. ولسمشر محمد اشرف غني چې امنیتي ځواکونو ته د دغه اوربند د رعایتولو لارښوونه کړې، وسلوال طالبان یې ګواښلي چې پلویان یې له افغانانو سره له ناستې ولاړې منع کړي دي. باز محمد شینواری او په دې اړه نور جزئیات. سیاسي شنونکي وایي وسلوال طالبان خپلواکه نه دي او د سیمې د استخباراتو په اشارو ټولې چارې مخ ته وړي. د دوی په اند وسلوالو طالبانو باید له امریکا سره تر تړون وروسته وسلې ایښې وای او له جګړې یې لاس اخیستی وای، خو دغې ډلې له افغانانو سره جګړه لا توده کړه، وژنې یې ډېرې کړې. طالبها صلاحیت تصمیم گیری را ندارند و به اختیار خود نیستند آنها. همه 3 روز آتش بس را که اعلان کردند و پیشواز قدم‌های باجوه که در از افغانستان دیدن کردن و او را باجوه این صدقه را برای طالب ها ابراز کرده که شما 3 روز آتش بس کنید. که څه هم له جنګ ستړو افغانانو درې ورځني اعلان شوي اوربند ته هیلې ډېرې وې چې وبغځول شي، خو د وسلوالو طالبانو ویاند وروستي وڅرګندونو چې ګواکې د اوربند له پای ته رسېدو سره سم جګړه پیلوي د خلکو هیلې ومرولې. د کوچني اختر په پلمه د دغې ډلې له لوري اعلان شوی درې ورځنی اوربند چې حکومت هم منله د سولې په ټپه درېدلي حالت ته د دوام لوی فرصت بلل شوی. دا یو ښه زیری دی چې د هغوی وویل چې موږ 3 ورځې جنګ دغه کوو اوربند کوو، خو دا 3 ورځې هېڅ فایده نه لري. دا باید عمري شي تر هغې چې دا جنګونه نور ختم شي او د زموږ افغانستان ته آرام او سوله راشي. از طالبان همین خواهش داریم. مسلمان هستیم، دیگه هستیم، کل ما از یک ملت هستیم، از یک دین هستیم. حال خیلی امریکایی‌ها مبره سر ما جهاد میکنن. د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ له پیل سره ټولو خواو له وسلوالو طالبانو غوښتي وو چې جګړه ودروي او له وژنو لاس واخلي، خو د دغې ډلې له لوري جګړې زور واخیست. د بریتانیا لوی درستیز نیکولاس پاټریک کارټر تازه په کابل کې یوه خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو طالبانو ته د جهاد پلمه نه ده پاتې. واقعیت دا دی چې دغه وتل د امریکا او ناټو د نظامي حضور د ستراتیژیک تحول ښکارندوی ده او اوس دا پریکړه شوې ده. مهمه دا ده چې پوه شو طالبان د جهاد لپاره بل هیڅ دلیل نه لري. دم ګړۍ د افغانانو پر وړاندې جنګیږي. دا په سولې بهیر کې پر نورو د فشار یو وسیله ده او ښایي د دغې جګړې د پای امکان هم برابر کړي. ولسمشر غني هم تېره ورځ د جومات اونۍ د پیل په درشل کې وسلوال طالبان ننګولي وو چې د اوربند پر مهال یې هم پلویان له افغانانو سره له ناستې ولاړې منع کړي دي. د 3 ورځې له اوربند نه موږ هرکلی کوو. موږ همیشه د اوربند دوامدار اعلان کړی. اما ولې له خپل ولسه ډارېږئ؟ ولې خپل خلکو ته هدایت ورکوئ چې خپل وطنوالو سره ګډ نسي؟ څه نه ډارېږئ؟ جوماتو ته راځئ، له جومات نه ډارېږئ چې خلکو سره لمونځ وکړئ، له وطندار نه ډارېږئ چې ورسره وغږېږئ. د وسلوالو طالبانو له لوري د سولې خبرې ناندریزې شوي او له په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ دي، خو عام باور دا ده چې د کوچني اختر په اعلان شوي 3 ورځني اوربند او د دواړو خواو په نرمښت به دغه خنډ له منځه لاړ شي.
د هیواد اوسیدونکي که څه هم د اختر په ورځو کې له دې ورځني اوربند څخه خوښ دي، خو دوی هیواد کې د تلپاتې اوربند جګړې او وینې تویېدو د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. په دواړو خواو باندې موږ غږ کوو چې نور د دغې مظلوم ولس د دغې کونډو د دغې یتیمانو دغه درد احساس کړي، د دې دغه اوښکې احساس کړي او په دوی باندې رحم وکړي او جګړې ته د پای ټکی کېږدي. موږ د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ځوانان د طالبانو لخوا د اختر 3 ورځنۍ اوربند څخه د هرکلۍ ترڅنګ د طالبانو له تحریک څخه غواړو څو د سولې خبرو او په هیواد کې د جګړې پای ته رسېدو لپاره د ښه نیت څرګندولو په موخه د اختر له 3 ورځو وروسته دایمي اوربند او یا هم لږ تر لږه د پایلې ته د سولې خبرو د رسېدو پورې څو میاشتې اوربند اعلان کړي. نور د دې جنګ څخه موږ واقعیت ستړي یو. زه د یو افغان ځوان په صفت غږ کوم چې موږ د جنګ غوښتونکي نه یو، ځکه موږ د علم مینهوال یو تر څو هېواد ته پرمختګ وکړو او هېواد ته کار وکړو. د طالبانو د جلا شوې ډلې مرستیال عبدالمنان نیازی هرات ولایت کې ټپي شوی دی. د هرات والي وحید قتالي وایي چې ملا عبدالمنان نیازی له طالبانو څخه د بېلې شوې څانګې ملا رسول مرستیال هرات کې ټپي شوی دی. د هرات د والي په وینا دغه پیښه د شپې 11 بجو څخه وروسته د هرات په ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې نیازی د سر په برخه کې ټپي شوی دی او 3 تنه نور وژل شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب ملا منان نیازی به اثر یک درگیری در یک ولسوالی جنوبی ولایت هرات از ناحیه سر 3 مرمی اصابت میکنه به سر او و زخمی میشه و به اثر این درگیری که صورت میگیره 3 نفر از افراد از او هم کشته میشه و طرف مقابل از او هم کشته داده. گویا 2 نفر. جزئیات بعدی باز به اختیار شما قرار داده میشه. ملي دفاع وزارت وایي چې تازه دمه کمانډویانې د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ ته رسېدلي دي. دغه وزارت زیاتوي چې ډېر ژر به یاده ولسوالۍ د ترهګرو له شتون څخه پاکه کړي. تېره ورځ پر دغې ولسوالۍ د طالبانو د برید له امله د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونو تکتیکي شاتګ کړی و. د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالي د طالبانو د ډلهییزو بریدونو سره مخامخ وه. امنیتي ځواکونو هم د ولسوالۍ څخه په کلکه دفاع کوله. د بده مرغه چې پرون د یو سازش په نتیجه کې طالبانو دغه ولسوالي ونیوله او داخل سوله. امنیتي ځواکونو تاکتیکي په شاتګ کړی دی او د طالبانو د دغو بریدونو په نتیجه کې ولسوالۍ ته هم متاسفانه زیانونه و. کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه د اختر په ورځو کې د هیوادوالو د امنیت د ټینګښت لپاره بشپړ چمتووالی لري، خو یو شمېر سیاسي شنونکي او هیوادوال بیا روانه جګړه د بهرنیو استخباراتي کړیو پلان بولي او وایي دغه جګړه تلې له بېګناه افغانانو قرباني اخیستې. دوی له وسلوالو مخالفینو غواړي چې نور په هیواد کې روانه وینې تویونه ودروي. که څه هم افغان حکومت نړیواله ټولنه او هیوادوال په یو غږ په هیواد کې د روانو جګړو او هدفي وژنو د درېدو غوښتنه کوي، خو وسلوالو مخالفینو بیا د دغه ټولو غوښتنو پر خلاف د بل هر وخت پرتله وژنې او تاوتریخوالی زیات کړی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې د هیوادوالو د امنیت ټینګښت لپاره بشپړه چمتووالی نیولی او هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې په ورانکارو کړنو لاس پورې کړي. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در سراسر افغانستان بر تامین امنیت روزهای عید آماده هستند و اطمینان ما برای هموطنان ما است که قوت‌های مشترک در هر جایی که تهدید متوجه مردم ما باشه حضور فعال دارند و در تمام ساحات توظیف شدند و هیچ کس اجازه نمیدیم که فضای خوشی و فضای آرامش مردم ما را برهم بزنند. د چارو د شنونکو په آن په هیواد کې د روانې جګړې لوری جوت نه دی او د ماشومانو په ګډون د ټولنې له ټولو پاړکو قرباني اخلي او همداشان د هیواد ټولو ملي شتمنیو ته هم زیان رسوي. قوات‌های مسلح دفاعی و امنیتی افغانستان آمادگی به خاطر جنگ نه، آمادگی به خاطر دفاع از سرزمین از امنیت مردم میگیرن که مردم خود را با آسایش ببینن. اینا ایام عید را درست تحلیل بکنن، درست
مراسم دینی مذهبی خود در مساجد و تقایا انجام بدن. از اون لحاظ وزارت داخله آمادگی خاص را برای تدابیر امنیتی گرفتن، روی دست گرفتن. این جنگ و ابعاد این جنگ به اندازه گسترده است که از هدف قرار دادن اطفال در مکاتب به افغانستان تا فعالین مدنی و سیاسی و رسانه‌ای گرفته تا اقشار بیگناه افغانستان را قربانی میگیرند. این نشان میدهد که ابعاد اخلاقی و انسانی این جنگ از مدتها زیر سوال است. هیچ گونه مشروعیت در پی ندارد. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي بیا په ملکي مرګ ژوبله کې طالبان ګرمبولي وایي په کار ده چې نور سراسری سوله ټینګه شي. بسیار زیاد است. حتی ما کراچوان هستیم، حدیث از جای روز نداریم، نه نان داریم نه بیادر گل کار میتونیم. حدیث از جای از خانه ما برایم در خطر، در ترس، در لرز، چی وقت ما را میزنه، چی وقت انتحاری میشه، چی وقت ما حدیث از جای آرام شویم. راشه سوله وکي، الله نه ویریږي، الله بندگانی، الله نه ویریږي، الله تاسو بنده سي، اول خدای تاسو لس لار وخی، هدایت نیکی ورکړي، هدایت نیکی تاسو له طالبانو غلا تاسو تباہ و برباد کړي. زموږ افغانستان کې سوله راولي، دا زموږ مور دي، دا زموږ خاوره د معمول ته اوسېږو. په تازه هدفي وژنو کې د پکتیا پخوانی امنیه قمندان اختر محمد شاهین له 3 نورو کسانو سره یو ځای د وسلوالو په یو کمین کې ووژل شو چې پړی طالبانو پر غاړه واخیسته. دغه راز د پروان ولایت د حج او اوقاف ریاست د اړیکو مسؤل عبدالوهاب ثاقب د ناپېژندو وسلوالو په برید کې ووژل شو. نن هم د هرات اسلام قلعې د ګمرک یو کارکوونکی د نامعلومو کسانو له لوري وژل شوی دی او تر دې وړاندې د لوګر ولایت د پل عالم په ښار کې د لومړي حوزې مشر هم وژل شوی و. دغسې هدفي وژنې چې پړی ډېر ځله څوک نه مني د یو شمېر هیوادوالو د اندېښنې وړ ګرځېدلي دي. څو لنډ خبرونه. د هلمند لپاره د طالبانو نظامی مسؤل د هوایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی. ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت لښکرګاه ښار بولان سیمه کې د هوایي ځواکونو هدفي برید کې د یاد ښار لپاره د طالبانو نظامی مسؤل مولوي عبدالعلي خالد مشهور په مولوي اجمل وژل شوی دی. د دغه وزارت په وینا وژل شوی کس د 15,000 خوشي شوو بندیانو له ډلې و چې له خوشي کېدو وروسته بیا ترهګریز فعالیتونه پیل کړي او په لښکرګاه ښار کې د نظامی مسؤل په توګه دنده ترسره کوله. یوناما افغانستان کې د کرونا د ګواښ او امنیتي فضا د بدلیدو له امله اندېښنه ښودلې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازی دیبورا لاینس په خپل اختریز پیغام کې د افغانستان وګړو ته ډاډ ورکړی چې ملګري ملتونه د سولې له لارې د افغانستان د مسلې حل لاره لټوي. دې زیاته کړې چې ملګرو ملتونو 15 کاله له افغانستان ملاتړ کړی او د یو ملکي او بې پرې بنسټ په توګه به په راتلونکو کې هم افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د هیواد بهرنیو چارو وزارت په مسجد الاقصی جومات کې پر لمونځ کوونکو برید غندلی او په سوله ییزه توګه د دغې قضیې د حل غوښتنه کړې. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د مسلمانانو د لومړنۍ قبلې مسجد الاقصی په جومات کې پر لمونځ کوونکو او ملکي وګړو د اسرائیلي پوځیانو وروستي بریدونه له تاوتریخوالي ډک، تیری او د سیمې او نړۍ د سولې لپاره ګواښ دی. د اعلامیې له مخې افغانستان د فلسطین د خلکو له هغې برحقې غوښتنې چې د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا له 1980 کال په پریکړه لیک کې د ذکر شویو سرحدونو لرلو سره د خپلواک دولت درلودل دي ملاتړ. پکتیا ته راګرځو. ګردیز کې د وروستیو ناامنیو او د اختطاف کوونکو له لورې د یوه ځوان د وژلو په غبرګون کې سلګونه کسانو اعتراضونه پیل کړي او د ښار په مخ کې د تعصب خیمه درولې. اعتراض کوونکي اړوند چارواکي په ناغېړۍ تورنوي، خو بلخوا بیا د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د هغه ځوان قاتل نیولی چې له ښار څخه تښتول شوی و. حبیب الله سراب دغه ریپورټ رالیږلی. په ګردیز ښار کې د غلاو او هدفي بریدونو د زیاتېدو له امله ګردیز ښاریانو په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. همدا سلګونه اعتراض کوونکي د هغه ځوان د قاتلینو د اعدام غوښتنه کوي چې وړمه ورځ یې له موټر سره یو ځای د ښار له منځه له تښتول کېدو وروسته په بېرحمانه ډول وژلی و. اعتراض کوونکي وایي د امنیتي وضعیت د خرابېدو او د چارواکو د بېغورۍ له امله د ښار په منځ کې غلاوې او هدفي وژنې اوج ته رسېدلي دي.
چې په بازار کې زه مړ کېیم، په دښته کې زه مړ کېیم، په مارکېټ کې زه مړ کېیم، په محبس کې زه ولی کېیم، د هر یوه دماغ سره کې توپان زه څه کوم؟ څه په در دماغ ته وخوړم؟ نن یې گیر کې سبا ته خلاص وي، نن یې گیر کې سبا ته خلاص وي. سردار خدا میرسونه بخشش که بلیاز خدا بلیاز قرآن این رقم مردم مفسد از اینجا وسکو. ما امروز توان کشتن نداریم، هر روز ما کشته داده نمیتونیم. ما اگر کدوم نفر دوی د پریکړه لیک په یوه برخه کې ګواښ وکړ که امنیتي او ولایتي چارواکي د امنیتي وضعیت د سمون لپاره اقدام ونه کړي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي او د کابل ګردیز لویه لاره به هم وتړي. کچېرې زموږ پورتنۍ غوښتنې ونه منل شوې، موږ به خپلو مدني حرکتونو ته ادامه ورکوو. د تیرې د کنډو په شمول به د پکتیا لویې لارې وتړو. په همدې حال کې د پکتیا امنیه قومندان وایي د ایشان الله په نوم د هغه وژل شوي ځوان قاتل نیولی چې له ګردیز ښاره یې د سورلۍ په بهانه کرایه کړی و. یو نفر په دې اتهام نیولی او یو نفر یا دوه نفر نور چې د ده په خوله فرار دي، هغه به انشاءالله موږ په نږدې وخت کې ونیسو او د کارونو مګولتي به وسپارو. دا په ګردیز ښار کې د هغو سلګونه کسانو اعتراضیه غونډه ده چې په دې وروستیو کې د ګردیز ښار په بېلابېلو سیمو کې د هدفي بریدونو له امله تر 50 کسان وژل شوي دي. دوی د ګردیز ښار د امنیت په ټینګښت کې ولایتي او امنیتي چارواکي په خپلو دندو کې پاتې بولي. حبیب الله سراب د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون پکتیا. سره له دې چې جنګ او بیکارۍ په ټولو ولایتونو کې زور اخیستی، خو خلک له دې سره سره اختر ته تیاری نیسي. دوی توکي پیري چې د اختر میلمانه پرې وپالي، خو له ښکېلو غاړو بیا غواړي چې سراسري سولې ته د رسېدو په پار دی تلپاتې اوربند وکړي. که څه هم 4 لسیزې کېږي چې افغانان د جنګ، ناامنۍ او بیکارۍ په لمن کې نغړل شوي، خو بیا یې هم اراده پیاوړې او له ژونده نه راګرځي. دوی د کوچني اختر پر رسیدو په بازارونو او ښارونو کې ګرځي او د دې ځانګړو ورځو په تیاریو بوخت دي. توکي پیري چې د اختر د ورځې میلمانه پرې وپالي، خو د جنګ له ښکېلو غاړو په ځانګړي توګه له طالبانو غواړي چې تلپاتې اوربند ومني او وژنې ودروي. تقاضای ما از هر دو طرف، هم تحریک طالبان هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که اینا به یک صلح دائمی برسن و از خدا بترسن، با یک صلح دائمی برسن و این مردم و این ملت رنجیده افغانستان در سایه یک صلح سرتاسری و برادری زندگی کنند. از خدا جان میخوایم که هرچی به لطف و کرمش این روز بده که در افغانستان اومده این روز از بین ببره. از خدا جان میخوایم که میره مردم به خوشحالی سپری کنه، یک ایده باشه که قطع جنگ، قطع آتش بس، قطع چسبکی و انتحاری در افغانستان باشه که هموطنای ما ایده تجلیل بکنن. از اینکه وضع اقتصاد مردم خیلی خیلی ضعیف است، اما بازم این که مجبور هستند که میاین دیگه خریداری میکنن. ما میفهمیم که در تمام قرى و قصبات ناامنی به اوج خود رسیده، به اوج خود غریبی، ناامنی و روزهای مبارک رمضان است. آخرین روزایش است، مردم مجبور مکلف است که بیاید بگیره دیگه به معاش ناچیز خود دیگه. دوی وروستیو تاوتریخوالو ته په کتو اندېښنه ښیي او وایي طالبانو د تاوتریخوالي په زیاتېدو خلک د سولې په اړه ناهیلي کړي دي. دیني عالمان هم د نورو ورځو پرتله په روژه مبارکه میاشت کې د وینې په درېدو ټینګار کوي، خو وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په دې میاشت کې تر بل هر وخت خونړۍ پیښې وکړې او ډېر بېګناه وګړي یې ووژل. بلخوا بیا د حج او اوقافو او عامې روغتیا وزارتونه له هیوادوالو غواړي چې د کرونا 3مې څپې خپرېدو په موخه د اختر په ورځو کې روغتیایي لارښوونې په جدي توګه په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا وزارت په وینا تېرو 24 ساعتونو په موده کې 370 تنه پر کرونا ویروس اخته شوي او 12 تنه نور ترېنه مړه شوي دي. د ارشاد حج او اوقافو وزارت له اختر یو ورځ مخکې د عامې روغتیا وزارت سره د یوې ګډې خبري ناستې پر مهال له ټولو هیوادوالو وغوښتل چې د کرونا ویروس خپرېدو مخنیوي په موخه د اختر د لمانځه ادا کولو پر مهال روغتیایي لارښوونې په جدي توګه په پام کې ونیسي. د دغه وزارت په وینا ټاکل شوي د کوچني اختر لمونځ سبا پنجشنبه د هیواد په ټولو جوماتونو او عیدګاهو کې ادا کړی شي. رعایت حفظ صحه، فاصله بین صفهای نماز را رعایت کردن. 1. قبل از نماز عید که تا او وقت چند بار مسلمان ها
در مساجد میان پیام را باید ائمه برسانند که تمام مسلمان ها در نماز عید با داشتن ماسک اشتراک بکنند. در صورتی که مردم توجه نکنه ورته مهال د عامه روغتیا وزارت سرپرست خبرداری ورکوي که چیرې هیوادوال د اختر په ورځو کې لکه د تیر کال په څیر کورونا جدي ونه ګڼي د دغه ویروس درېیمه څپه به ګواښونکې وي چې کنټرول به ستونزمن شي. اوس موږ 163 واقعات په یو اونۍ کې لرو او وخت چې دا تعداد د اول څپې او دویم څپې سره مقایسه کوو د واقعاتو تعداد د دویم څپې د پیک نه زیات دی. یعنی د دویم څپه کې موږ په هغه شدیدو حالاتو کې 1414 واقعات درلود او اوس موږ 163 واقعات په یو اونۍ کې لرو. د عامه روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې د تیرو څلورو ساعتونو په لړ کې 380 تنه په کورونا اخته شوي چې 12 مړه شوي دي. هیواد کې د کورونا له خپرېدو تر دې دمه ټول ټال 380 تنه په دغه ویروس اخته شوي دي. او په نړۍ کې د کورونا وروستی حال. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه ریپورت کې د اخته شویو کسانو شمیر 1.8 میلیونه 363 کسان ښودل شوی دی. د دې سازمان د ریپورت پر بنسټ د کورونا ناروغۍ له امله 3 میلیونه 332 کسان مړه شوي او 1.38 میلیونه 152 کسان له دې ناروغۍ څخه بیرته رغېدلي دي. هندوستان کې د کورونا ناروغۍ له امله د 4215 کسانو له مړه کېدو وروسته دغه هیواد د نړۍ په کچه نوی ریکارډ جوړ کړ. د هند روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې په دغه هیواد کې 380,000 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي چې په دې سره په ټولیز ډول د اخته شویو کسانو شمیر 23 میلیونو ته ورسید. هند کې د کورونا د پیښو د زیاتېدو له کبله د دغه هیواد روغتونونه د بستر او اکسیجن له کموالي سره مخامخ شوي چې د سلګونو ناروغانو د مړینې لامل شوي دي. او له هیواده بهر بیا د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د روانو ناندریو په دوام د اسرائیل هوایي ځواکونو په غزا تړانګه کې د حماس ډلې د مشرانو استوګنځي په نښه کړي دي. د ریپورټونو پر بنسټ په دغو بریدونو کې د حماس ډلې 2 استخباراتي مسؤلین هم وژل شوي دي. دغه راز تېر ماښام د فلسطین حماس ډلې د اسرائیلو پر پلازمینه لسګونه توغندیز بریدونه کړي. اسرائیل ویلي دغه هوایي بریدونه د حماس ډلې د بریدونو د دوام په غبرګون کې کړي دي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د نښتو په ترڅ کې تر دې مهاله په غزا تړانګه کې 15 فلسطیني او اسرائیل لور ته 15 کسان وژل شوي او تر 200 زیات کسان ټپیان دي. د اروپا کلني پوځي تمرینونه د رومانیا په مارادان سیمه کې پیل شول. په دغو پوځي تمرینونو کې چې په 21 کې له اروپا څخه دفاع نوم ورکړل شوی دی له 26 اروپایي هیوادونو شاوخوا 28,000 پوځیانو ګډون کړی دی. دغه تمرینونه چې په پام کې ده د بالتیک هیوادونو په 10 سیمو او تور سمندرګي کې ترسره شي. موخه د اروپا په ختیځو برخو کې د ناټو سازمان د پوځیانو د وړتیا لوړول بلل شوي دي. دغه تمرینونه چې د امریکایي ځواکونو په رهبرۍ ترسره کیږي د ناټو غړو هیوادونو او امریکا ترمنځ د همکاریو او د روسیې له لوري د شته ګواښونو مخنیوي په موخه طرح شوي دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد یو ځل بیا د دغه هیواد د 1400 کال ولسمشریزو ټاکنو ته ځان نومان کړی دی. محمود احمدی نژاد تر دې وړاندې 2 دورې د ایران ولسمشر تیر شوی او د 4م ځل لپاره بیا ځان نومان کړی دی. احمدی نژاد په 1396 کال کې هم د ایران ولسمشریزو ټاکنو ته درېدلی و خو د دغه هیواد د شورای نګهبان له لوري رد صلاحیت شو. د محمود احمدی نژاد د دورې د کرنې وزیر صادق خلیلیان، د اطلاعاتو فرهنګ وزیر محمد حسن نامی، دغه راز د اوسني دولت د کورنیو چارو وزیر سعید محمد او د دفاع پخوانی وزیر حسین دیقانی هغه کسان دي چې تر دې مهاله د ایران راتلونکو ټاکنو ته چې د روان کال د جوزا میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي ځانونه نوماندان کړي دي. او اقتصادي برخه کې
د ټولګټو وزارت وایي د بدخشان ولایت په پامیر ولسوالۍ کې د چین له سرحد سره نښلوونکي سړک چارې 15 سلنه بشپړې شوې دي. د دې سړک په جوړېدو نه یوازې افغانستان له چین سره د ځمکې له لارې نښلول کیدی شي، بلکې ترڅنګ د واخان ملي پارک ته د سیلانیانو په ورماتېدو ترو لاترو کې هم اسانتیاوې رامنځته کیږي. بله غاړه بیا د اقتصادي چارو شنونکي په دې باور دي چې چین پیاوړی اقتصاد لري او د دې لارې په نښلولو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري لا پراخه شي. سید زاهد هاشمي دغه موضوع ته کتنه کړې. افغانستان پرته له چین هیواد له ټولو ګاونډي هیوادونو سره د ځمکني ترانسپورټ له لارې سوداګریز یو د تګ راتګ لارې لري. تازه ټولګټو چارو وزارت وایي د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت له دغه هیواد سره به له واخان ولسوالۍ تر پامیره په جوړېدونکي 50 کیلومتر سړک ونښلول شي. په بشپړېدو سره به نه یوازې چین له افغانستان سره ونښلي، بلکې د ملي پارک ته به هم د سیلانیانو په ورتګ کې خورا ډېره مرسته وکړي چې د واخان ملي پارک د افغانستان لپاره د عایدو یوه لویه سرچینه هم کېدلی شي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي د دې لارې په جوړېدو چې افغانستان له چین سره نښلوي د دواړو هیوادونو ترمنځ پیاوړې سوداګرۍ ته زمینه برابره شي. انشالله که نیازهای جدی اقتصادی ما از طریق کشور چین حل میشه و چین هم کشوری است که فعلا در اقتصاد در تمام جهان حرف اول میزنه و برای چین هم مفید تمام میشه و برای افغانستان هم. د چین او افغانستان ترمنځ په دغه جوړېدونکي سړک 309 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د حکومت د ملي بودیجې څخه ورکول کیږي. پکتیا کې د 142 میلیونه افغانیو په لګښت د 3 بېلابېلو پروژو کارونه بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوي. په یادو پروژو کې د ګردیز جامع جومات، د کرونا 50 بستریز روغتون او د ټولنیزو ناستو سالون شامل دي. عبدالغفور عابد دغه ریپورټ راستولی. د جمهور رئیس هدایت سره سم د جماعتونو اونۍ په لړ کې د ګردیز لوی جامع جومات هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه جومات چې د جمهوریت ریاست ملي پراختیا شرکت لوري په 2 پړونو کې په پاخه او اساسي ډول جوړ شوی، څه د پاسه 60 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی چې د مسؤلینو پر وینا د شاوخوا 2500 لمونځ کوونکو د ځایولو ظرفیت لري. د ګردیز جامع جومات نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په دې باندې ټال د 60 میلیونه په شاوخوا کې لګښت راغلی دی او دا د ملي پراختیایي شرکت له لوري تطبیق شوی دی. خلک وایي دا په ګردیز کې لومړی جومات شو چې په خورا اساسي ډول جوړ شوی او د لمونځ کوونکو لپاره پکې هر ډول اسانتیاوې برابرې شوې. سټنډرډ جومات د مخکې لیدنې دا جومات ډېر زوړ و، وړوکی جومات و، نه دلته هېڅ کار هم نه کېده، نه په فاتحه کې د لایي شی هم نه کېده. شکر الحمدلله 2 اتاقونه لري ځان ته د فاتحه خواني لپاره او نور مکمل سیستم تشنابونه ښه منظم برابر دی الحمدلله. دولت نه ډېره مننه کوو چې دا مسجد یې جوړ کړ، تقریبا په ډېر ښه سویه باندې جوړ کړ دا مسجد چې تشنابونه یې وګورئ، منارې وګورئ، داخل کې وګورئ، تکاوي وګورئ، کاشیان یې وګورئ، د اوبو سیستم یې وګورئ، د برق سیستم یې وګورئ. سو انشاءالله دا رقم مسجد په ټوله پکتیا کې نشته که زر ته جوړ سه. د همدې جامع جومات جوړېدو ترڅنګ په ګردیز کې د ملي پراختیا شرکت له لوري د 55 میلیونه افغانیو په لګښت د کرونا 50 بستریز روغتون او دغه راز د 21 میلیونه افغانیو په لګښت د فاتحو او ټولنیزو ناستو سالون هم جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. عبدالغفور عابد د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون پکتیا. د نن شپې لپاره هم پښتو خبري ټولګه په همدې ځای پای ته ورسېده. کور مو ودان چې ملتیا مو وکړه. د یو اباد او سوکاله افغانستان په هیله ښه شپه ولرئ.